الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. سورة سپارہ دا سورة آل عمران او یوسل 55 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کی الله جل شانه او فرمایل چې کله تاسو ته عارضی غونت کی شکست ملاو شو د هغې نه وروسته الله تعالی په تاسو باندې اطمینان راوستو چې پرکالی د باندې رااله او په هغې سره تاسو ته اطمینان دا ملاو شو او د منافقینو چې کومه ډله وه نو هغوی په الله باندې ناحقه ګمانونه دا شروع کړل او آیا شته زمونږ دپاره د معاملې د فتح نه څه شي چې مونږ ته فتح میلاو شي؟ نو پیغمبر ورته ووایه چې امر ټول دا د الله دپاره دی، کو فتح ورکي او کو شکست ورکي. اوس په آیت کې الله جل شانو فرمای ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، بشک هغه کسان چې دوی مخ وګرځاو ستاسو نه، یعنی د جنگ نه، یعنی د دې نه مراد هغه کسان دي چې کله خالد بن ولید ناڅاپي حمله وکړله، هغه طرف تم کافران رال، د دې طرف تم کافران رال او مسلمانان په منځ کې چې را پاتې شو او دا आवाज پورته شو چې نبی عليه الصلاة والسلام دا شهید شو. نو ځنې صحابه هغه داسې دغه طرف ته منډې کړله. نو الله جل شانه د دې ذکر کوي ان الذين تولوا منكم، بشک هغه کسان چې هغوی مخ وګرځاو، دی مخ ګرځول او ستاسو نه، یعنی د جنگ نه. یوم التقى الجمعان، کله چې مخامخ شوي هغه دوه ډلې. نو انما استزلهم الشیطان، بشک اخویول دوی لره شیطان ببعض ما کسبو، په بعضې د هغه چې دی کسب کړو، یعنی هغه مورچا چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام په جبل رمات باندې کېنولو هغې پرېښودله. نو دغه اجتهادي غلطي وشوه، نو د هغې د وجې نه دا فتحه دا په شکست سره بدله شوه. خو بیا الله وایي ولقد عفى الله عنهم، په تحقیق سره الله معافي کړې د دوی ته. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یو اوږد حدیث دی، خو خلاصه درته وایم. مسجد حرام کې ناست دی، نور صحابه هم تیر چاپیره دا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نه تیر چاپیره داسې ناست دي. څوک ته څه زده کوي، څوک هسې د برکت دپاره ناست دي. جومات کې راټول شوي، نو په دې کې یو مصري سړی رالی، هغه تپوس وکړو دا څوک دی چې دا خلک دته تیر چاپیره چې دی راټول شوي دي؟ وایي دا خو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه. وایي ښه وایي دا هغه دی، ما یې خو نوم اورېدلی خو لیدلی مې نه و. نو ډایرکټ ورغلی د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه خوا ته، تپوس یې ترې وکړو، وایي دا عمر څنګه سړی و؟ وایي عمر خو ډېر ښه سړی و. وایي دا خو د نبي علیه الصلاة والسلام نه وروسته چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مرتبه کې دا و. او بیا د هغې نه وروسته عثمان. وایي ښه عثمان، وایي درې موقع راغلی دی، په هغه درې موقعو کې دا عثمان رضی الله تعالی عنه شریک شوی نه و، ابوبکر پکې موجود و، عمر پکې موجود و،
خدا عثمان رضی الله تعالی عنہ پکې موجود نه څنګه دته چې هغه به دومره غوړواله میلاو شوی دی هغه درې موقع کوي نو یو موقع خدا وا غزوه بدر د مسلمانانو اوله جنگو پدې کې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا شریک شوی نو دویمه موقع د حدیبیه مقامو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین بیعت اغستو نو په دغه موقع کې هم چې د عثمان رضی الله تعالی عنه دا چې هغه شریک نو دا یعنی عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا لګلو دغه لپاره چې عمره لپاره تل چې الته حالات معلوم کی نو په دې موقع کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دا شریک چې دا نو او درېمم یو موقع خو ما د ذهن نه وتله نو دا څنګه چې هغه غوړه چې دا سړی دی نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی خی اعتراض دی خو کو خو زما اوس جواب مور وای په غزوه بدر چې کله اوله موقع او عثمان رضی الله تعالی عنہ دا چې هغه حاضر نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د جنگ لپاره ځان تیار کړو خو چون کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په نکاح کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور ورقیه او هغه بیمار و نبی علیه الصلاۃ والسلام وای دا خو د ما د زړه ټوکړه ته د دې خدمت کوا او ته چې هغه jihad لازم سره مزه عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا خو مسلمانانو اوله جنگ د څنګه پاتې شم خو بهر حال نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل وای کو ته جنگ لاړم نشو دلته پاتې شي زما د نور خدمت کوي خدمت پکې نو تا ته بچره د هغه مر اجر ملاویږي لکه کم صحابه چې په بدر کې دا شریک شوي او تا ته به باقی دا د مال غنیمت نه حصہ هم ملاویږي نو ځکه عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دا پاتې شي خو بل ورځ دا اعتراض داونه کی ښه هغه دریم دغه هم درته ذکر کوم او کوم چې غزوه دویمه موقع په حدیبیه مقام کې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ بیعت اغستو نو په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام عثمان رضی الله تعالی عنہ دا لګلو مکه ته چې ته د کافرانو حالات معلوم کړي آیا موږ عمره ته پریدو کو عمره تم نه پریدو نو عثمان رضی الله تعالی عنہ شکر التلال نو الت کافرانو حصار کو او دا ناره ولګول چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا شهید شو دا اپوي خورا کړل نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ بیعت واغستو چې د عثمان بدل به اخلو او نبی علیه السلام د خپل یو لاس پر بل لاس پیدا کې خدوی دا د عثمان چې د لاس دی نو بل ورته دا اعتراض نه کی او درېمه خبره دا ده چې عثمان رضی الله تعالی عنہ پر غزوه احد کې چې دا هم پاغه تختیدلو کسانو کې تختیدلو نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ګوره انما استزلهم الشیطان بشک خو یو ولې دی شیطان ته نسبت شوی دی د عثمان خپل قصور چې هغه دانو او بل ځای کې ویل لقد عف الله هغه ته معافي کړی دا نو چې الله تعالی ورته معافي کړی نو ته به ورنه پرې دی عثمان رضی الله تعالی نو چې بل اواز غره په عثمان رضی الله تعالی به هغه اعتراض داونه کی ولقد عف الله عنهم کدا کې سر الله دې صحابه ته معافي کړی ها خطا اجتهادي وشوا خو بار الته برم ذکر کو ولقد عف عنكم الله تاسو معافي وکړه او دلته مو ولقد عف الله عنهم الله دې ته کړی دا معافي دا کړی ان الله بشک الله تعالی چې غفور بخون کې د حلیم صبرناک دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تکونوا تاسو مکه کالذین پشان د هغه کسانو کفرو چې دی کو پر کړی دی مراد د دینه منافقین وقالو او دی ویل اخوانهم د خپل ورونو په باره دی اخوان خپل ورونو ته اذا ضربوا فی الارض کله دی سفر کوي پزمکه کې د تجارت لپاره نو دارونه یا بنه پاک پیرونه یعنی منافقین ته ویل ایا په نسب کې او کان غزن ایا دی شي غزا کون کی لو کانوا عندنا وای کچرته دی زمون سره ما ماتون دی بنه عمل شي نه به طبعا مرګ په نه راغله
وما قتلوا او نه بدوی شهیدان شوی نه به قتل کړي شوی په جهاد کې وليجعل الله دې لپاره چې الله وګرځي ذالک دا وینا دوی چې کوم خبره کوي چې دوی زمون سره نو دوی به چې مړ شوی نه وي حسرتا افسوس فی قلوبهم دوی په زړونو کې والله الله تعالی چې یحیی ژوند کول کوي و یمیت مړ کول کوي مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی والله الله تعالی چې بما تعملون استاسو په عملونو باندې بصیر لیدونکی دی ان الذين بشکا کسان تولوا چې دوی مخ وګرځاو منکم ستاسونا یعنی عن القتال د جهادنا یوم طغورز باندې التقى الجمعان چې مخامخ شو دوه ډلې انما استغلهم الشیطان بشکا خو یولو دوی لرا شیطان ببعض ما کسبوا په بعض هغه چې دوی کړو ولقد عفى الله عنهم پتا کې سره الله ماته کړی د دوی ته ان الله بشک الله تعالی چې دی غفور بخون کړي حلیم صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا لا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان دا کسانو کفرو چې دوی کفر کړي دي وقالو او دوی اخوانهم د خپلونو په باره کې اذا ضربوا کلا چې دوی سفر کوي په الارض پزمکه کې او کانوا یادوی شی او کانوا غزا یادوی شی غزا کون کی لو کانوا عندنا کچرت دوی و زمون سرا ما ماتو دوی باندې مړ شوی وما قتلوا او نبا دوی چې قتل کړي شوی ليجعل الله دې لپاره چې الله وګرځي ذالک دا وینا دوی چې کوم خبره کوي چې دوی زمون سره حسرتا افسوس فی قلوبهم د دوی پزړونو کې والله او الله تعالی چې یحیی ژوند کول کوي ويميت مړ کول کوي والله الله تعالی چې بما تعملون استاسو په عملونو باندې بصیر لیدونکی دی ان الذين بشك اغكسان تولوا چې دی مخ وګرځاو منکم استاسونا یوم التقى الجمعان پاغا ورځ باندې چې مخامخ شوي دوه ډلې انما استزلهم الشیطان بشکا خو یولي دوی لرا شیطان ببعض ما کسبوا په بعض دغه چې دوی کسب کړیو ولقد عفى الله عنهم پتحقیق سره الله ماتی کړي دا دوی ته ان الله بشک الله تعالی چې غفور بخون کړي حلیم صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا لا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین پشان دا کسانو کفرو چې دوی کفر کړي دي وقالو او دوی بویل اخوانهم د خپل ورونو په باره کې اذا ضربوا کلا چې دوی سفر کوي په الارض پزمکه کې او کانوا غزا یا دوی وی غزا کوونکی لو کانوا عندنا کچرتا دوی وی زمون سرا ما ماتو دوی باندې مړ شوي وما قتلوا او نبا دوی قتل کړي شوی ليجعل الله دې لپاره چې الله وګرځي ذالک دا وینا حسرتا افسوس فی قلوبهم د دې پزړونو کې والله او الله تعالی چې یحیی ژوند کول کوي ويميت او مړ کول کوي والله الله تعالی چې بما تعملون استاسو په عملونو باندې بصیر لیدونکی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سمل سمور پرونی فور عمل کول توفیق راکړي الا زمون کامل مغفرت نصیب کړي الله مونږ ته د نیک اعمال کول توفیق راکړي الا د بد عملونو مونږ محفوظ کړي الله د زنکدن سخت روان الله د زنکدن سخت را باندې دا آسان کړي الله د قبر د منزل ته آسان کړي الله تعالی الا د میدان محشر چې کوم سخت ګرمي ده الله د خپل عرش د سور لاندې مونږ ته د غسور راکړي الله په صراط المستقیم د پلق شان پوری باسي بغیر حساب کتاب جنت الفردوس داخل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد